عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د زمري 24مه ستره فتح بللې او زیاته کړې ده چې دغه فتح په پایله کې په ټول هیواد سپیڅلی شرعي نظام حاکم او بشپړ امنیت تامین شو. افغانستان د اشغال له ختمېدو وروسته د یو سپیڅلي شرعي نظام خاوند شو. له څو لسیزو وروسته په ټول وطن کې سرتاسري امن راغی. خلک مو د شرعي قوانینو په رڼا کې له فساد، ظلم، غصب، مخدره موادو، غلا، چور او تالان څخه وژغورل شول. امیر المؤمنین حفظه الله د حکومت له ټولو مسؤلینو غوښتي چې د شرعي نظام او خلکو په خدمت کې اوسي او سپارښتنه یې کړې چې د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوښښ وکړي. د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته مجدي هدایت دی چې د خپل شرعي نظام او مسلمانانو په خدمت کې واوسي او د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوښښ وکړي. د اسلامي امارت زعیم له وزیرانو او د کابینې غړو غوښتي چې له دې وروسته د سرپرست کلمه نه کاروي. د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي. د اسلامي امارت ټول مسؤلین باید د جهاد په لاره کې د شهیدانو کورنۍ په یاد ولري. د اسلامي امارت زعیم په دې اعلامیه کې د غراز د اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې د جهاد په لاره کې د شهیدانو کورنۍ هېرې نه کړي او د دوی د یتیمانو پالنې او ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي.